آیا هندۍ فلمي ستورې ارمیلا مسلمانه شوې؟ د هندي فلمونو نوموتې ستوري ارمیلا ماټونکر د هند په سیاسي ګوند کانګرس کې ګډون وکړ او په دغه ګوند کې تر ګډون 40 ساعته وروسته په ټولنیزو رسنیو دا اوازه خپره شوه چې ارمیلا مسلمانه شوې ده. ارمیلا چې مشهور فلم رنګیلا څخه تر خپرېدا وروسته یې په هندي سینما کې لوی نوم پیدا کړ. 2 ورځې مخکې د کانګرس په ګوند کې ګډون وکړ او داسې هم ویل کېږي چې هغه به د کانګرس ګوند له خوا په ټاکنو کې هم برخه واخلي، خو په کانګرس کې تر ګډون 40 ساعته وروسته په ټولنیزو رسنیو دا اوازه خپره شوه چې ارمیلا مسلمانه شوې ده او خپل نوم یې د ارمیلا ماټونکر پر ځای مریم اختر میر ته بدل کړی دی. خو بلخوا هندي ویبپاڼې بوم لایف ډاټ ان وایي چې د ارمیلا کانګرس ته په تګ ځینې خلک خفه دي او هغوی د ارمیلا پر ضد دا تبلیغات پیل کړي دي چې هغه مسلمانه شوې ده. ارمیلا په 2014 کال کې د یو سرمایه‌دار محسن اختر میر سره واده کړی. کله چې رسنیو د هغه له خاوند څخه پوښتنه وکړه نو هغه هم دا خبره وکړه چې دا اوازې دي او د کانګرس مخالفین غواړي چې ارمیلا ناکامه کړي. هغه وویل چې داسې هیڅ نشته او نه هم د ارمیلا خپل نوم بدل کړی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې اوازې خپرې شوې د هغې تر مخه چې ارمیلا ماټونکر مسلمانه شوې ده او د خپل خاوند محسن اختر میر نوم ته یې خپل نوم بدل کړی دی. دوی وایي چې اوس نوموړي خپل نوم مریم اختر میر ایښی دی او چون په ټاکنو کې برخه اخلي نو غواړي چې هندوان همداسې وساتي او ورته ووایي چې دا نه ده مسلمانه شوې. همداراز د کانګرس ګوندویان سچن ساوند هم دغه اوازې رد کړې دي او ویلي دي چې دا تبلیغات د بی جے پی ګوند کوي او هغوی له اوسه د ارمیلا د بریا څخه په تشویش کې دي. یادوي چې په هند کې اوس هم د بی جے پی بهارتیا جنتا ګوند حکومت دی چې دا ګوند د هند د اوسني لومړي وزیر نریندرا مودي دی.